بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د الجبر درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د الجبر درسونه مو د لومړي سره در سره تعقیب کړي وي او یو څه ترې زده کړي وي. ګران زده کوونکو، په دې لوست کې موږ اصلا یو لسم لوست ته خیر رسیدلو د الجبر او د الجبر دویم فصل هم شروع کړی و چې نن له خیره دریم لوست ده. طاقت هم شروع کړی و. په لومړي لوست کې معرفي کړه، دویم لوست کې بعضې خواص یا بعضې خصوصیات چې په طاقت کې ډېر مهم ول هغه هم بیان کړل. راځو له خیره په دې لوست کې موږ او تاسو په هماغه خواصو باندې چې په لسم د لوست کې بیان کړي ول هغه به له خیره دلته اوس پیچې وکړو، کار پې وکړو، لږ نور مسایل پې کار وکړو چې هغه هم دایمي حافظې ته ثبت شي او خپل نظام هغه سوالونه په یاد وي او هر رقم سوال چې درته بیا راشي همدا خواص پکې استعمال کړئ. ګران زده کوونکو، سوالونه د دې دو اول خو تاسو به کوشش کوئ چې هغه خواصونه چې موږ په لسم لوست کې ویلي هغه ټول باید تاسو حفظ وي، په کتابچو کې لیکلي او کوم سوال چې هلته درته کار کړي دي هغه باید زده وي او بعد د هغې راځو د سوال نه کارو. مثلا سره هم ګران زده کوونکو، سوال موږ او تاسو ته راځي، مثلا درته وایي چې 3 مربع جمع 2 مربع منفي 4 مربع جمع 15 مربع. دغه سوال موږ ته راکوي، موږ ته وایي سوال ځواب کوي. صحیح ده؟ موږ ورته وایو چې توان اول توانونه ساده سوال ده، په توانونه ساده کوو. مثلا 3 مربع لیکو 9 جمع 2 مربع لیکو 4 منفي 4 مربع 14 جمع 15 مربع 25. ځواب یې دغسې. صحیح ده؟ نور ساده کوو، لیکو 4 او 9 او 4 څو کېږي 14 او دلته اوس دا د دې دواړو ځواب څو شو 14 او 14 څو کېږي 14 او 14 موږ لیکو منفي 3. صحیح ده؟ د 25 نه چې 3 لاړ شي ګران زده کوونکو 22 پاتې کېږي. علامه مو د 25 نه اخلو، مثبت څو ځواب شو مثبت 22 د سوال ځواب راوځي. صحیح ده؟ همداسې مثلا بل سوال ګران زده کوونکو راځي، موږ ته وایي چې 1 په توان د 40 جمع 0 په توان د 200 جمع جذر د 3 په توان د 0. ځواب یې موږ ته راکړي. صحیح شو؟ موږ ورته وایو چې 1 په توان د هر عدد 1 لیکو جمع 0 په توان د هر عدد 0 لیکو جمع هر عدد په توان د 0 ځواب یې 1 لیکو. صحیح ده؟ اوس لیکو چې 1 جمع 0 یو کېږي او 1 جمع 1 څو کېږي 3. یعنې ځواب د سوال وبخئ 1 جمع 1 څو کېږي 2. نو جواب د سوال زموږ څو راوځي 2. یعنې دا سوال موږ حل کوو، ځواب یې څو راووته 2 راووته. صحیح ده؟ یا همداسې ګران زده کوونکو موږ ته سوال راکول کېږي چې منفي 2 په توان د 2 جمع منفي 3 په توان د 2 منفي 4 په توان د 2. ځواب یې موږ ته راکړئ. موږ او تاسو ویلي ول چې کله قاعده منفي شي او توان جفت شي ځواب یې چې راوځي مثبت. نو دلته قاعده منفي ده او توان چې ده جفت ده، مثبت 2 مربع څو لیکو 4 لیکو. صحیح ده؟ دلته قاعده دلته مثبت لیکو، قوس ورکوو، کېدای شي دا منفي شي ضربیږي او که مثبت راغی بیا هم ورسره ضربیږي. نو دلته موږ قوس ورکوو. دلته قوس ضرورت نه ولې چې دا تیار مثبت و، هر شی چې راشي ځواب مثبت راوځي. صحیح ده؟ یعنې هماغه شی چې و هماغه ځواب راوځي. اوس قاعده منفي ده، توان جفت، نو مثبت شو خبره او 3 مربع هم 9. دلته به 9 ولیکو، منفي قوس به ولیکو، منفي قاعده منفي توان جفت مثبت 4 مربع 14. صحیح ده؟ مثبت 4 په خپله، مثبت په مثبت کې مثبت، 9 په خپله، منفي په مثبت کې منفي 14. چې اوس مخ ته ځو ګران زده کوونکو 4 او 9 څو کېږي 4 او 9 14 نه 14 لاړ شي منفي څو پاتې کېږي منفي 3. یعنې زموږ د سوال ځواب څو شو منفي 3 ځواب راووته. خبره خو پوه انشاءالله. یا همداسې ګران زده کوونکو موږ ته سوال بل راکول کېږي، ویل کېږي چې 3 په توان د منفي 1 جمع 2 په توان د منفي 1 منفي 6 په توان د منفي 1. دغسې سوال راکول کېږي. موږ او تاسو په مخکې لوست کې خصوصیت کې ویلي وو چې کوم عدد توان منفي وي هغه عدد معکوس کېږي. نو توان منفي دا به معکوس کړو، 1 پر څو به ولیکو 3 جمع دا به ولیکو 1 پر څو 2 منفي او دا به ولیکو 1 پر 6. درې واړه عددونو کسر په منځ کې 6 مخرج مشترک دي. څو 6 تقسیم 3 2 1 2 2 6 تقسیم 2 3 1 3 3 منفي 6 تقسیم 6 1 په 1 کې 1. داسې اوس 2 جمع 3 15 کېږي که نه، 15 ونه شي یو لاړ شي 4 پر 6 اختصار هم کېږي 2 2 4 3 2 6 2 پر څو ده 2 پر 3 د دې ځواب ده. دغسې ګران زده کوونکو حلو. صحیح شو ګران زده کوونکو. بل سوال د ګران زده کوونکو مثلا موږ ته ویل کېږي چې مثلا چې 2 پر 3 په توان د منفي 1 جمع 3 پر 4 په توان د منفي 1 جمع 6 په توان د منفي 1. دا سوال موږ ته راکول کېږي، موږ ته وایي حل کړئ. صحیح ده؟ کسر توان منفي ده، کسر به معکوسوي چې توان یې بېرته مثبت شو. دا چې معکوس شي 3 پر 2 توان یې مثبت شو جمع
دا به 4 پر 3 ولیکو، هغه جمع 1 پر څو ده 6. بیا مخرج په ټولو کې څو نیسو 6. 6 تقسیم 2 3. 1 3 3 جمع 6 تقسیم 3 وبخښئ 6 تقسیم 2 3 3 3 9 کېږي که نه؟ 9 به ولیکو جمع 6 تقسیم 3 2 2 4 8 جمع 6 تقسیم 6 1 په 1 کې 1. اوس 9 او 8 څو کېږي ګران زده کوونکو؟ 18. 18 او 1 کېږي 18. 18 پر 6. اوس اختصار به وکړو 1 6 3 6. ځواب د سوال څو راوځي؟ ځواب یې راوځي 3. یعنې 3 د سوال. ګران زده کوونکو بل سوال دا مثلا راځو حلوو چې مثلا 1 په توان د جذر د 3 جمع 15 په توان د 0 جمع 3 منفي جذر د 2 کل په توان د 0 تقسیم شي پر 0 په توان د 200 جمع جذر د 15 جمع جذر د 2 کل په توان د 0 د دې سوال ځواب را باسو. صحیح ده؟ سوال ساده لیکو 1 په توان د جذر د 3 1 په توان د هر عدد 1 15 په توان د 0 1 د ګران زده کوونکو جمع یعنې هر عدد په توان 0 1 هر عدد په توان د 0 1 تقسیم پر 0 په توان د هر عدد 0 جمع هر عدد په توان 0 1. صحیح ده؟ 1 جمع 1 جمع 1 3 کېږي 3 پر 1 ځواب یې څو راوځي 3. یعنې زموږ د سوال ځواب څو راوتې ګران زده کوونکو 3. دا سوال شو ځواب یې څو ده؟ سوال یې ځواب 3 ده. صحیح شو؟ بل سوال مثلا درته راځي ګران زده کوونکو لیکي چې 2 په توان د منفي 1 جمع 2 په توان د منفي 2 منفي 2 په توان د منفي 3 منفي 2 په توان د منفي 4 داسې سوال راځي وایي حل کوي. توان ګورئ ګران زده کوونکو چې ټول منفي دي نو ټول عددونه معکوس کېږي. اول به دا عدد معکوس کو توان 1 ده نو 1 پر څو لیکو 1 پر 2 جمع دا چې معکوس کوي 1 پر 2 مربع خو پوهېږي چې 4 کېږي جمع منفي 1 پر 2 په توان د 3 8 منفي 1 پر 2 په توان د 4 14. اوس به مخرج مشترک په ټولو کې ونیسئ. څو به مخرج مشترک ونیسو ګران زده کوونکو 14. 14 تقسیم 2 8 1 8 8 14 تقسیم 4 څو کېږي 4 1 4 4 14 تقسیم 8 څو کېږي 2 1 په 2 کې 2 منفي 14 تقسیم 14 1 1 په 1 کې 1. صحیح شو؟ اوس به ووایو چې 8 جمع 4 کېږي 12 12 نه چې 2 لړ شي 10 10 نه چې 1 لړ شي 9 9 پر 100 14. زموږ د سوال ځواب شو 9 پر 14. دغه ځواب راوته. صحیح ده؟ یا همداسې ګران زده کوونکو موږ ته بل سوال راکول کېږي لیکل کېږي چې 2 په توان د منفي 1 داسې جمع 15 په توان د منفي 1. صحیح ده؟ ضرب دلته یو قوس موږ ته لیکي. صحیح شو؟ قوس لیکي 15 په توان د 10 جمع 2 په توان د 3 متوسط قوس ده 6 منفي 2 قوس 15 منفي 4 په توان د 15 په توان د 4 او متوسط قوس په توان د 10 او غټ قوس هم په توان د 0 یا 0 ورکو دغسې. یعنې موږ ته یو غټ سوال راکول کېږي موږ ته وایي ساده یې کړه 2 په توان د منفي خو ګران زده کوونکو 1 پر 2 کېږي جمع 15 په توان د منفي 1 پر څو کېږي 15 کېږي. دلته ګران زده کوونکو ګورئ چې دا ټوله افاده توان څو ده 0. صحیح ده؟ او دا سوال هم صفرېږي نه په دې خو پوهېږي چې غټ سوال ده یعنې غټ عدد جواب راباسي نو توان چې د یو عدد 0 شي ځواب یې څو راوځي 1. نو لیکو چې 1 پر 2 جمع 1 په 1 پر 5 کې 1 پر 15 مخرج مشترک به ونیسو 10 10 تقسیم 2 15 1 15 15 جمع 10 تقسیم 15 2 1 2 2 و پر څو کې ګران زده کوونکو و پر 10. دغسې موږ سوال کوونکو که سوال داسې وي چې مثلا موږ ته سوال داسې راکوي چې متوسط قوس کوچنی قوس ولیکي 2 په توان د منفي 1 جمع 3 په توان د منفي 1 کل په توان د یا ټول په توان منفي 1 جمع 1 پر 2 په توان د منفي 2 کل په توان د څو ده منفي 1. نو د سوال به اول موږ کوچنی قوس ساده کوو 2 په توان د منفي 1 پر 2 کېږي جمع 3 په توان د منفي 1 پر 3 کېږي ټول په توان د منفي 1 او دلته هم توان منفي ده اول عدد معکوسېږي او 2 په توان د 2 4 شو او کل توان هم منفي 1 ده. صحیح ده؟ دلته اوس د دې دوه کسرونو په منځ کې به مخرج مشترک ونیسو 6 تقسیم 2 3 1 3 3 6 تقسیم 3 2 1 2 2 کل په توان د منفي 1 جمع 4 او کل په توان د څو ده منفي 1. اوس به دلته ولیکو ګران زده کوونکو 3 جمع 2 15 15 پر څو ده 6 کل په توان د منفي 1 جمع 4 کل په توان د منفي 1. وبه لیکو ګران زده کوونکو دا معکوس کو 6 پر 15 جمع څو ده 4 کل په توان د منفي 1 مساوي کېږي 15 په 4 کې 20 کېږي که نه 20 جمع 6 26. صحیح ده؟
شپږ پر څو ده 26 پر 15 ټول توان هم منفي 1 ده. توان چې منفي شي معکوسیږي 15 پر 100 لیکو 15 پر 26 منګه ځواب لیکو. دا د دې سوال ځواب شو. صحیح ده. یا لیکو بل چې لس په توان د 0 منفي لس په توان د 1 جمع لس په توان د 2 منفي لس په توان د لس په توان د 3 مثبت لس په توان د 4 صحیح ده. دا سوال به ساده کو ګرځه کو. لس په توان 0 خو 1 شو منفي لس په توان د 1 لس ده لس مربع سل کیږي منفي لس په توان د 3 زر کیږي کنه زر او جمع لس په توان د 4 هم لس زره یعنی دغه سه 4 صفر ورکو. د لس زرونه چې زر لاړ شي څو پاتې کیږي 9000 9000 جمع سل 9000 او سل کنه 9000 او سل نه چې لس لاړ شي 9000 او 90 جمع یو شي 9000 او یو 90 یعنی لیکو 9000 او یو 90 دا زموږ د سوال ځواب راوځي. صحیح شو. یا انداز بل سوال د ګرځنده کوونکو مونږ ته وایي چې 2 په توان د 2 جمع 3 په توان د 2 منفي 2 په توان د 3 تقسیم شي پر 15 په توان د 2 منفي 2 په توان د 2. دا سوال حل کړئ. صحیح ده. مونږ یې حلوو لیکو چې 2 په توان د 2 سلور جمع 3 په توان د 2 څو کیږي 9 منفي 2 په توان د 3 8 تقسیم پر 15 مربع 25 منفي 2 مربع سلور. داسې صحیح شو. لیکو مساوي کیږي سلور او 9 څو کیږي ګرانه کوونکو 14 او 8 کیږي 15. صحیح ده. 15 پر او دلته مراد 25 نه سلور لاړ شي 21 یعنی 15 پر 100 لیکو 15 پر 21. دا سیز موږ سوال حلېږي. یا بل سوال د ګرانه کوونکو لیکو چې 2 مربع کل مربع صحیح ده جمع مثلا 3 په توان د منفي 1 په توان د منفي 2 صحیح ده جمع 15 په توان د منفي 1 په توان د منفي 1 په توان د منفي 2. دا سوال راته حل کړئ. صحیح شو. مونږ ویل چې کله قوس موجود وي نو قاعده په خپل په حالت پریدو او تاو نظر به 2 2 څو شو سلور. دا سلور لیکو جمع او دلته 3 په توان د منفي کې مثبت 3 په 1 په 2 کې 2 او دلته هم 15 په توان د منفي کې مثبت منفي کې منفي کیږي کنه او 1 په 2 کې 2 شو. اوس 2 په توان سلور 14 شو ګرانه کوونکو جمع 3 په توان د 2 9 شو مثبت 15 دا ور معکوسیږي 1 پر او 15 مربع 25 دغه سوال دیجه پوره شو. اوس 14 او 9 څو کې ګرانه کوونکو 25 لیکو 25 جمع 1 پر 25 یو غیر واجب بکو 25 په 25 ګرانه کوونکو 625 کیږي جمع 1 625 تقسیم 25. دا زموږ د سوال ځواب شو. صحیح ده. راځو ګرانه کوونکو بل سوال حلو. مثلا بل سوال راغله د ګرانه کوونکو په داسې شکل چې موږ ته لیکي چې 0.3 متوالی منفي 1 پر 3 کل په توان د سلويخت صحیح ده جمع دلته راځو لیکو چې 1 پر 2 جمع 0.15 په توان د سل صحیح ده جمع دلته لیکو چې 1 پر 2 منفي 1 په توان د 2 صحیح ده. دا سوال راکړل شوی و. دا سوال ساده کړئ. منګه داخل د قوس اول ساده کوو. داخل د قوس مثلا دلته 0.3 متوالی د 3 پر 9 راځي یعنی 1 پر 3 شو کنه هغه 3 پر 9 اختصار شي 1 پر 3 راځي کسرو کې حساب کې ویلی ول 1 پر 3 په توان د سلويخ جمع 1 پر 2 په خپل جمع 0.15 چې کسر تواړه 15 پر لاس کېږي اختصار کوي 1 پر 100 شو 1 پر 2 په توان د سل جمع دا بغیر واجب کو 1 په 2 کې 2 منفي 2 کېږي ول چې منفي لري منفي 2 نه یو لاړ شي منفي 1 پر 2 په توان د سو کېږي په توان د 2. صحیح شو. اوس بدل د ګرانه کوم تاسو ګورئ چې دا دواړه متضاد دي دا دواړه یو بل سره خلاص شو 0 پاتې شو 0 په توان د سلويخت جمع نیم جمع نیم ګرانه کوونکو یو کی کنه 1 پر 2 جمع 1 پر 2 یعنی 2 مخرج نیول کی یو 2 پر 2 یو په توان د سل. اوس دلته ګرانه کوون قوس ورکو قاعده منفي د توان جفت د مثبت 1 مربع 1 او 2 مربع سلور یعنی کله چې ګرانه کوونکو کسر راشي دی غونډه 1 پر 2 لیکل شي د توان او میول د توان د دوړ د توان یو ته مرکه یو دوه ته دوړ ته په دغه شکل بولی کوي. صحیح ده. 0 په توان د هر د 0 د ګرانه کوونکو جمع 1 په توان د هر د 1 ده او مثبت په مثبت کې مثبت 1 پر سلور 0 جمع 1 شو 1 جمع 1 پر سلور غیر واجب کو 1 سلور جمع 15 پر سلور زموږ د سوال ځواب ده 15 پر 100 ده 15 پر سلور. صحیح شو. همداسې ګرانه کوونکو بل سوال ترازو مثلا موږ ته وایي چې منفي 1 پر 2
په توان د منفي یو جمع منفي یو پر دوه په توان د منفي دوه منفي منفي یو پر دوه په توان د منفي درې. دا سوال راته حل کړئ. صحیح ده؟ دلته موږ ګران زده کوونکو ګورو چې اول خو داسې ویلی شو چې قاعده منفي ده ګران زده کوونکو، توان یې طاق ده، نو ځواب یې منفي راوځي. توان منفي د عدد معکوسوي دوه، یعنې دا منفي بېله معنی لري، دا منفي بېله معنی لري. دلته عدد منفي ده، منفي مو ورکړی، او توان منفي ده په دې معنی چې معکوسوي. صحیح ده؟ مثبت قوس. قاعده منفي ګران زده کوونکو توان جفت ده، توان چې جفت وي ځواب یې چی راوځي؟ مثبت. عدد معکوسو په دې چې توان منفي ده، معکوس چې کوي دوه، دوه مربع څلور. صحیح ده؟ دلته منفي په خپله قاعده منفي توان طاق ده منفي، معکوس کې عدد دوه، دوه په توان د درې اته، په دې چې توان یې منفي ده. اوس منفي دوه په خپله مثبت په مثبت کې مثبت څلور، منفي په منفي کې مثبت اته. داسې صحیح شو؟ منفي دوه او څلور څو کېږي ګران زده کوونکو؟ دوه، دوه او اته لس. زموږ سوال ځواب راوځي لس، یعنې مثبت لس یې ګران زده کوونکو چې راځي ځواب راځي. یعنې دغسې موږ خپل سوال حل کړو. صحیح شو؟ یا همداسې ګران زده کوونکو بل سوال راکوي، وایي چې مثلا 0.9 متوالي کل په توان د 100. صحیح ده؟ جمع یو په توان د 200، 0 په توان د 300، جمع جذر د 3 منفي یو په توان د 0. داسې سوال ساده کوو، لیکو چې 9.9 متوالي خو یو دی، یعنې 9 پر 9 راځي. صحیح ده؟ داسې لیکو چې 0.9 متوالي مساوي کېږي 9 پر 9، 9 د 9 سره ځي یو پاتې کېږي، نو لیکو چې یو په توان د 100 جمع یو په توان د 200، یعنې همغه یو په توان د 100 بېرته یو کې، یو په توان د 200 یو ده ګران زده کوونکو، 0 په توان د عدد 0 ده، او د دې منفي یو په توان د 0 هم یو ده. جمع یې کوي، یو جمع یو دوه، دوه جمع 0 دوه، دوه جمع یو درې. ځواب څو شو؟ درې شو ګران زده کوونکو. صحیح ده ګران زده کوونکو؟ دغسې ګران زده کوونکو موږ کولی شو په دې خصوصیاتو کې سوالونه کار کوو. نور سوالونه مثلا تاسو کولی شئ کوم کارخانګي کوم سوالونه چې در سره دي هغه سوالونه در سره کار کوي، ویې ګورئ. ډېر سوالونه راځي چې دا خصوصیات ما با سوالونه په خپلو خصوصیاتو کې هملته کار کړل، با سوالونه هم دلته کار کړل. هیله ده چې دا مو زده کړی وي. دا و د نن درس په مخه.